زمانونو د خدای ډېر لوی طاقت دی او ډېر لوی قدرت دی او د الله دا عذاب دا اله راځي چې الله د بنده نه خفه شي. بنده چې د بنده نه خفه شي نو عذاب ورکوي، بادشاه چې د رعیت نه خفه شي نو عذاب ورکوي، گورنر چې د خپل ماتحت نه خفه شي سزا ورکوي، افسر چې د خپل ماتحت نه خفه شي سزا ورکوي. د سزا بیا مختلف شکلونه دي. الله چې د خپل بنده نه خفه شي بیا الله د بندگانو له عذابونه ورکوي او د عذابونو یو شکل د زلزلو دی. تاسو وینئ څومره زلزلې وړي او اکثر د ورځې په ځای د شپې زیات تعداد کې را روانې دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده چې تکسر الزلازل زلزلې به ډېرې شي. دا د قیامت په نښو کې نښه ده. تکسر الزلازل زلزلې به ډېرې شي ویکسر الحرج او قتل و قتال به ډېر شي. مخلوق به یو بل وجني او داسې به مخلوق یو بل وجني لا يدري القاتل فيما قتلا ولا المقتول فيما قتلا. قاتل ته به پته نه لګي چې دا مرګ ما په څه وکړو. نو نبی علیہ السلام فرمایي زلزلې به ډېرې زیاتې شي او دا زلزلې به راځي، دا تېرم شي او دا به راځي. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. په دې ځمکه به زلزلې راځي. اخرجت الارض اثقالها، ځمکه کې لاندې چې څه دي هغه بره راوځي. وقال الانسان ما لها، انسان به وایي دې ځمکې ته څه وشو؟ زه کوټه کې خو تیر مات شو نو را پرېوته، زه په دې سفر کې خو لرګي مات شو نو سفر پرېوته، زه په دې ګاډي کې خو یو ډیبرې ماته شوه نو اکسیډنټ یې وکړ، زه په دې دریابونو کې خو باران وشو نو سیلاب راغی. ته په ځمکه څه وشو؟ اذا رجت الارض رجا، الله فرمایي دا ځمکه به ټوټې ټوټې شي. وبست الجبال بصا، او دا غرونه به ټوکړې ټوکړې بشي. فکانت هباء منبثا، دا غرونه به داسې شي لکه دا مونږ چې د کوټه کې ناست یو او د چوندې کې د انور ته مونږ ته دا زرې ښکاري، ابا زرې ورته دا خلک وایي. کالعهن المنفوش، لکه وړی چې څنګه دا د مالوچو دا پنبې دا ذرات چې په دې هوا کې الوځي دقسې به دا غرونه والوځي. دا خو د قیامت زلزله ده، خو ډېره خطرناکه ده، خو د هغې نه مخکې به دا وړې وړې زلزلې راځي او مخلوق به پرې تباه کېږي. غټ غټ قومونه خدای په زلزلو تباه کړي دي. عادیان وګوره او سمودیان وګوره، زلزلې پرې رالې او زلزلو سره تباه او برباد شو، غټ غرق شو، په ځمکه ننوتل. هغه عادیان چې قرآن شریف کې الله صفت کوي، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. هغه عادیان غټو غټو تنو والا، غټو غټو وجودونو والا. الله وی جاب الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد. په غرونو کې دنې دان لکوټې جوړې کړې وي، په غرونو کې دنې محلات جوړ کړي. غر ماتول آسان کار نه دی، دا د زمانې یو ټیکنالوژي وه. الله په زلزلې راوسته، زلزلې سره تباه و برباد شو. د لوط علیه السلام قوم ته وګوره، رب ذوالجلال اغون کلی اوچت کړل، ځمکې سطحې نه لاړل اوچت شو. او جبریل علیه السلام ته وی وزر علم که ورته اوچت یې کړل او الاوړه یې راوغورځول. نن هم بحیره مردار چې څوک سیل له تلي د سیاحت والا وګورئ، هغه بحیره مردار کې نن هم آباده او د جوماتونو منارې الاوړې پرتې دي. نن د هغې اوبه هم د ټول دریاب نه په بدل شکل کې دي. سیاحان ځي او د هغې تصویرونه وباسي او په دې موبایلونو باندې هغه خلکو ته لیږي. نن سبا د موبایل نه خطرناک څیز بل نشته. ابل مې یو ځای کې وې مې که د حضور پاک مبارک په زمانه کې وې ممکن ده چې اعلان یې کړی چې دا حرام، یعنې دونه خو به یې ویلي چې خدایا د موبایل د ګناه او د فتنې نه مو زما امت محفوظ کړې. څومره په موبایل کې نن ګناه ده. واړه واړه ماشومان، دوه لیشتې ماشومانو له موږ موبایل په لاسو کې ورکړی دي. دې ماشومانو ته د موبایل ضرورت څه دی؟ یو ځای کې روان هم دی، یو مړي دوا راتلم ماښام و ماښام ناوخته و چې داسې یو ما څوک کتل مې چې لار تپوس وکړم چې دا دعا کوم ځای کې کېږي. زمونږ په علاقه کې نوم یې درته نه علم چې داسې مې وکتل یو ماشوم و رڼا ترې ختمه بیټري ده ورسره چې داسې سر مې د ګاډي نه ورته وکړ، دومره غټ موبایل ورسره و، بربنډه جینۍ ورته ګډېده. رکوټې ماشوم، دوه لیشتې ماشوم
مې بچی دلته راشه ویارېد مانه مې یارېږه د دې مړي د ځای تپوس ته نه کوم بیا رانږدې شوه موبایل دونه غټ و چې جیب کې نه راته ترخ کې پټ کړ مې د چا زوی وي د پلان کې پلار یې ما پېژنده مې بچی دا موبایل دله چا اخیستی دی وي دا له بابا اخیستی دی ما ورته خپل نوم وښومې د ما دا نوم دی او پلار ته به دي وایي چې ستا نه غټ بېوقوف بل نشته ما ورته یاد کړه تا ته د موبایل څه ضرورت پوټینې لکان بابا ګوره چې ګوړه دې وشي ما له به موبایل دی بچی دوا کوه که خیری چې خدای پاک ښه خرڅه کړي که نه تا به موبایل اخلم دوا کوه بچی وایي که نه وایي بھائی جان نوکر شو که نه لومبی تنخوا کې به ما له موبایل دی او خورې دوا کوه وراره ته وایي دوا کوه لومبی به تا له موبایل اخلم تجارت پسې دي دوا کوه چې ګټه ما له به پکې موبایل داسې موبایل دله والم بچی چې دوا کوه چې خدای ډېرې پیسې راکړي چې ډېرې راکړي بشیر جان سره هم څلور پراته دي په جیل کې څلور ویې لټوې قسم دې څلورو زره پراته دي دته د موبایل حاجت دی زه یو ولا پکار دی که څوک د ناتونو یا د پروګرام دعوت ولا ورکوي یو ولا پکار دی نو ظالم سره څلور موبایل په جیب کې پرتې نو زه تا نه څه ګیله وکړم او د بل نه څه ګیله وکړم خو دا ښه ده د ده په هغې کې هغه شی نشته او که پکې ویم نو دی پیسه کوي ماشوم به په اوړي کې په کټ کې پروت دی په اوړي کې مور ورته بچې اوړی دی که نه ګرمي ده دا څادر د ځان نه لرې کړه نه مورې سر مې خوږېږي سر یې نه خوږېږي په هغه څادر کې دننه فلمونه ګوري په موبایل کې خلک تباه و برباد شو پخوا موږ ماشومانو په دې کلي کې به چېرته یو کس تیم فلم لته پېښور ته نو چې غریب به راته نو په سر به یې څادر اچولو چې څوک مې ونه ویني چې فلم مې کتلی دی داسې وه که نه وه او بیا هم خلکو بدې شوي دا فلمونه ګوري اب هم چېرته په ګوډ او په چارۍ کې به چېرته پیسې بچت کړې وې پېښور ته به چېرته میاشت کې یو ځل به فلم لته داسې دل اله که نه ده اوس ورشه وګوره په موبایل کې ورته فلمونه ور واچوي دا چې څوک یې ورته اچوي دا غټ ګناهګار دی دا موبایل والا چې څوک چاته فلمونه اچوي د ښځو تصویرونه ورته اچوي د ګناه اډه ده جوړه کړه چې څومره دا خلک دا ګناهونه ګوري د دې برابر ګناه بر دغې سړي کېږي او انټرنیټ ته نن سبا فیسبوک د دنیا پېښته ده تسبیح د خلکو یې دي جیب کې به لاس ور دنده په تسبیح به ګوتې وجنګېدې نو خدای به ور یاد شو نن سبا چې جیب کې ګوتې دنده کې په موبایل لاس ولګي جنکو سره موبایل سړو سره موبایل او ټول تصویرونه والا موبایل او فیسبوکونه دي او ګنده تصویرونه پې ګوري زلزلې به نه راځي دا موبایل پرېږده هلکانو سره موبایل هلته په مقبره کې ناست دي او په سر به یې څادر اچولي او خلک وایي وي د پیر صاحب نه وظیفه اخیستې ده پیر صاحب نه وظیفه نه اخیستې ده هغه په هغه موبایل چې ته چا سره لینک برابر کړی دی هغې مو ته پرې کړي دي په 1 غنټه 4 روپۍ باندې 1 غنټه خبرې او په 4 روپۍ یو شبه روز خبرې هر شی سر خوړلې ګرانېږي دا مردار ارزانېږي انټرنیټ ته او فیسبوک ته خلک یې تباه برباد کړل خلک یې د پیغمبر دشمنان کړل خلک یې د خدای دشمنان کړل خلک یې د جهنم خشا کړل جنې به په مصله ناست دی مورې وایي خو ډېره نیکه وه که نه چې دا څنګه مټیزه لاړه خو ډېره نیکه وه په مصله به ناسته وه او سر به پټ کړیو او مراقبه به وه ما وی دا خدای سره مراقبه نه وه دا چا پسې چې لاړه ده سره مراقبه وه د مصله ناستی خدای یادی مهرباني وکړئ زړه مې دردېږي زما وروڼو هغه دین ته چې ګورم چې د کوم دین دپاره د رسول الله مبارک غاښونه مبارک مات شوي دي او شهیدان شوي هغه دین ته چې ګورم چې کوم دین دپاره د حضرت حمزه رضی الله عنه قرباني شوی دی لکه غوښه چې په سرمن پرتې دقسې ټوکړې ټوکړې پروت و هغه دین ته چې ګورم چې د رسول الله مبارک وینې وله توی شوي دي زمونږ نه نن په دې ګناهونو روان دی شیطان مونږ منو د شیطان او د خدای مونږ نه منو د ماشومانو بچوله د زنانوله د جینکوله موبایلونه مه ورکوئ د خدای د قهر او د غضب نه ویرېږئ او که کړي مو وي نو یو علاج درته ښیم د دې ګناهونو د وجې د عذابونه را روان دي مونږ نشته د خدای نوم هلته اخیستې کېږي الله اکبر الله اکبر نبی علیہ السلام فرمایي چې کله بانک وویل شي د بانک جواب ورکا د خدای د نوم جواب ورکا نو موږ هغه وخت کې دوستانو سره په موبایل خبرې کوو تکبیر تحریمه وخت کې پکار دي چې سړی مانځه ته ودرېږي نو موږ تکبیر تحریمه په ځای پرېږدو او دوستانو سره په موبایل خبرې کوو د موبایل د لاسه د انټرنیټ د لاسه موږ نه مونځ پاتې دی د فیسبوک د لاس نه موږ نه ذکر پاتې دی خدای پاتې دی د خدای